دونکي او د همغه لوري ته ورګرځېدونکي دي. د بقره مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 280 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 40 آیت څخه اوري. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ای بني اسرائیلو زما هغه نعمت در یاد کړئ چې هغه مې پر تاسو پیرزو کړی او دا چې د نړۍ پر ټولو ملتونو مې تاسو ته فضیلت درکړی. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. او له هغه ورځې ویریږي چې هلته هیڅوک هیڅ چاته یو ذره په درد نه خوري، نو د هیڅ چا سپارښتنه ومنل شي، نه هیڅوک د فدیې په بدل کې پرېښودای شي او نه له ګناهکارانو سره له کوم لوري مرسته وکړای شي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. یاد کړئ هغه وخت چې مونږ تاسو ته د فرعون له غلامۍ نه نجات درکړ. هغه تاسو په سخت عذاب کې اخته کړی وي. تاسو ځامن حلال او تاسو لونی ژوندۍ ساتلې او په دې حالت کې تاسو د رب له لوري پر تاسو لوی ازمایښت. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. یاد کړئ هغه وخت چې تاسو لپاره مو سمندر چیرې کړ، نو تاسو مو وژغورلې او فرعونیان مو په داسې حال کې غرق کړل چې تاسو ورته کتل. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یاد کړئ چې کله مونږ موسی د 40 شپو ورځو په قرارداد راوغوښت، نو تاسو د هغه په شا خوسکای په خدای ونیو. په هغه وخت کې تاسو له حد ډیر زیات تیری کړی، خو د هغې له پاسه هم مونږ تاسو ته عفو وکړه چې ښایي اوس شکر کوونکي اوسئ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یاد کړئ چې په هغه وخت کې چې تاسو دا ظلم کاوه، مونږ موسی ته کتاب او فرقان ورکړ څو تاسو د هغه په وسیله سم لار ومومئ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یاد کړئ چې کله موسی علیه د نعمت سره درستون شو، نو خپل قوم ته وویل چې ای خلکو، تاسو په خدای سره د خوسکی په نیولو په خپل ځان سخت ظلم کړی دی، نو تاسو د خپل خالق په وړاندې توبه وباسئ او په خپلو کې سره ووژنئ. په همدې کار کې ستاسو د خالق په وړاندې ستاسو خطوب دی. په هغه وخت کې ستاسو خالق ستاسو توبه قبول کړه چې هغه لوی بخښونکی او د رحمت څښتن دی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. در پزړه کړئ هغه وخت چې کله تاسو موسی ته ویلي وو چې مونږ به ستا په خلو تر هغه باور نه کړو ترڅو چې په خپل سترګو په څرګنده توګه خدای له تاسو سره په خبرو کولو ونه ویلو. هغه وخت تاسو په رڼو سترګو کتل چې یوه قوي صاعقه درته راغله، تاسو به روحه غورځېدلې وئ،
مګر بیا مونږ ژوندۍ را پاتولې په کار د چې له دې ښېګڼې وروسته تاسې شکر وباسئ. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مونږ ورځ پر تاسې سوری کړ د من او سلوا خواړه مو درته برابر کړل او تاسې ته مې وویل چې کوم پاک شیان چې مونږ تاسې ته روزي کړي دي هغه خورئ. اوس تاسې پخوانیو چې څه وکړل هغه پر مونږ ظلم نه و بلکې هغو خپله پر خپل ځان ظلم وکړ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. او یاد کړئ چې کله مونږ ویلي وو چې دې کلي ته چې ستاسې په مخ کې دی ننوځئ د هغه حاصلات چې څنګه مو زړه غواړي هغسې په خوند وخورئ مګر د کلي په دروازه کې د سجدې په حال کې ننوځئ او وایي یا الله زمونږ ګناوې وبخه مونږ ستاسې خطاګانې دربخو او په نیکو کارانو به لا زیات فضل او مهرباني پیرزو کړو. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. حکومت خبره چې ویل شوی و ظالمانو هغه بدل کړه نور څه وکړل په پای کې مونږ په ظلم کوونکو له آسمان عذاب نازل کړ دا سزا د هغو نافرمانۍ و چې هغو کولې. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. او هغه وخت در یاد کړئ چې کله موسی د خپل قوم لپاره اوبه غوښتلې نو موږ وویل چې په فلاني تیږه باندې په خپل همسا گزار وکړه چې بیا له هغې نه 12 چینی وخوټېدې او هره قبیله وپوهېده چې له کومه ځایه خپلې اوبه واخلي. په هغه کې دا لارښوونه شوې وه چې د الله له لورې درکړای شوې روزي وخورئ وڅښئ او په ځمکه کې ورانۍ مه کوئ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. هغه وخت در یاد کړئ چې تاسو ویلي وو چې اے موسی مونږ په همدا ډول خړو صبر نشو کولای له خپل رب نه دی وغواړه چې مونږ ته د ځمکې حاصلات ترا بادرنګ غنم نسک او پیاز راکړي. نو موسی وویل آیا دی غوړه شي په ځای تاسو د کمر زخته شیان واخیستل غواړي خنو کوم خار ته لاړ شي څه چې غواړي هلته به ومومي. په پای کې خبره دې ته ورسېده چې ذلت او خواري بېوزلي او بد ورځ ورباندې راغله او د خدای په قهر اخته شو. دا نتیجه وه چې هغه د خدای له آیاتونو انکار شروع کړ او د پیغمبرانو په ناحقه وژلو لاس پورې کړ. دا نتیجه وه د هغو نافرمانیو او د دې خبرې چې هغوی د شرعیت له پولو نه پرله پسې پښې اړولې. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى
أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. باور لرئ چې هر څوک چې د قرآن منونکي وي یا يهوديان وي عیسایان وي یا صابیان وي نو چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړي او غوره عمل وکړي د هغو اجر د هغو له رب سره دی او د هغو لپاره هیڅ ویره او غم نشته. وَإِذْ أَخَذْنَا